هر شپه موږ خپل ځان یوې پټې نړۍ ته سپارو، سترګې پټوو، هر څه چوپ شي او دا ښکاره نړۍ ورکیږي. هلته موږ الوت کوو، یعنی الوزو، لویږو او د هغو سره خبرې کوو چې له موږ تللي دي. د خوب حالت د انسان د روح او ذهن هغه پټه دروازه ده چې زرګونه کاله کېږي انسان پرې حیران پاتې دی. نننی ساینس د ماډرن نیورو ایمیجنګ او کیمیکل انالیسیس له لارې هڅه کوي چې خوب څنګه د دماغ یو پټ او عجیب عمل دی. خو زموږ خوږ مذهب اسلام وایي چې خوب د روح له دنیا سره تړاو لري. اسلام خوبونه یوازې د ذهن تصویرونه نه بولي، بلکې دا د الله تعالی یو الهام، اشارې او د انبیاو د وحی یو ډول تسلسل بولي. که څه هم ساینس د خوب معنا د دماغ د فعالیت یعنی فنکشن نتیجه بولي او اسلام یې د الهي اشارې یو شکل ګڼي، خو دواړه په دې موقف دي چې خوبونه د انسان د ورځنیو فکرونو او احساساتو یو انځور دی چې ذهن پرې ځان آراموي. زموږ خوږ مذهب اسلام د خوبونو درې اصلي ډولونه یادوي چې له قرآن او حدیث څخه اخیستل شوي دي. دا ویش د دې لپاره شوی چې د هر خوب روحاني سورس یعنی سرچینه وپېژندل شي، لکه آیا دا خوب د الله تعالی له طرفه دی، له شیطانه، او که یا د انسان د ذهن ګډوډ خیالونه دي. د خوب په اړه په اسلام کې دلته دا درې عربي اصطلاحات دي. اول دی رؤیا، معنا ښه، رښتینی یا الهي خوب. دا هغه خوب دی چې له سبحان وتعالی څخه وي. دا خوب یو الهي الهام، لارښوونې یا د خوشخبری صورت لري. دا ډول خوب اکثر مؤمنو خلکو ته راځي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الرؤیا صالحة من الله، رښتینی او ښه خوب د الله له لورې وي. دویم دی حلم، معنا د شیطان له لورې خوب یا بد خوب. دا ډول خوب د شیطان لخوا وي چې انسان ته ویره، خفګان یا ګډوډي پیدا کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الحلم من الشیطان، بد خوب د شیطان له لورې وي. دریم اضغاث احلام، معنا ګډوډ، بې معنا او بې اختیاره یعنی ناڅاپه خوبونه. دا هغه خوبونه دي چې د انسان د ورځنیو فکرونو، پریشر او د احساساتو ریفلیکشن یعنی انعکاس وي. دا خوبونه نه الهي وي او نه شیطانی، بلکې یوازې د ذهن ګډوډ حالت وي. قرآن کریم کې دا اصطلاح په سوره یوسف کې د مصر د باچا د کیسې سره راغلی. قالوا اضغاث احلام، معنا دا خو ګډوډ او بې معنی خوب دی. خوبونه یوازې د بدن د ضرورت برخه نه دی، بلکې یو روحاني ارزښت هم لري. خوبونه هم بایولوژیکل ګټې لري او هم روحاني معنی لري. ساینس باور لري چې خوبونه د دماغ د بې اختیاره یا د ناڅاپي فعالیت له امله راځي چې ورته اکټیویشن سینتھیسس ماډل ویل کیږي. خو اسلام بیا وایي ځینې خاص خوبونه لکه رؤیا د الله له لورې یو روحاني پیغام وي. د ماډرن سکالر په وینا خوب یو نیچرل یعنی طبي او بایولوژیکل یعنی جسمانی پروسس دی چې زموږ د دماغ د یوې خاصې برخې له اکټیویټ کېدو سره تړاو لري. د دماغو یوه برخه برین سټیم نومیږي. دا په خوب کې فعاله کیږي یعنی اکټیویټ کیږي. کله چې دا برخه فعاله شي زموږ سترګې په چټکۍ سره خوځښت کوي یعنی خوځېږي. دا هغه حالت دی چې په ساینس کې ریم یعنی ریپډ آی موومنټ بلل کیږي. په دې حالت کې یعنی خوب کې زموږ دماغ د ورځني ژوند ټول معلومات او احساسات د بیا ترتیب او تنظیم لپاره بیا ریویو کوي. په خوب کې د عجیبو صحنو لیدل په دماغ کې د کیمیکلز بدلون یوه نیچرل یعنی قدرتي پایله یعنی نتیجه ده. په دې وخت کې د منطق برخه پریفرنټل کارټیکس چې قضاوت، پلان جوړونه او پریکړې کنټرول کوي، دا په خوب کې نیم فعال وي یعنی لیس اکټیویټ وي، ویده شان وي. خو د تحلیل یعنی امیجینیشن او د احساساتو مرکزونه په ښه توګه فعال پاتې وي. له دې امله زموږ پخواني یادښتونه، فکرونه او احساسات یو بې ترتیبه خو کریټیو ډول ته اړول کیږي چې نتیجه یې هغه نااشنا او ځینې وختونه ډرونکي یا خوښونکي نړۍ وي چې موږ یې په خوب کې تجربه کوو. نیورو ساینټسټ یعنی عصب پوهان د دې حالت د درک لپاره بیلابیل ماډلونه وړاندې کړي دي چې پکې تر ټولو ماډرن ماډل ایم ماډل دی. په دې ماډل کې درې پړاوونه دي: اکټیویشن، انپوټ او میډولیشن. اول دی اکټیویشن. په دې پړاو کې ستاسو دماغ ناڅاپه یو برېښنايي الکتریکل ویوز یعنی څپې تجربه کوي. برین سټیم له یوې برخې څخه چټکې الکتریکل ویوز ټول دماغ ته ځای په ځای کیږي. په دې وخت کې دماغ دومره فعالیږي یعنی اکټیویټ کیږي چې د بیدارو دماغو په څیر انرژي لري. د دې الکتریکل ویوز مطلب برېښنايي څپو فعالیت یعنی اکټیویشن د پروجیکټر په څیر وي چې خوبونه جوړوي. هر څومره چې دا فعالیت چټک وي یعنی تیز وي، ستاسو خوبونه هم را روښانه، تفصیلي، ژوندي او په زړه پورې ښکاري. که فعالیت کم وي
یعنی اکټیویشن کم وي، خوب یا تیاره مبهم یا په یاد نه پاتې کیږي. همدا چټک الکتریکل ویوز یعنی برېښنایي څپې دي چې ستاسو سترګې په خوب کې په تیزۍ سره حرکت کوي یعنی خوځوي. له همدې امله دې ته ریم ډریم یعنی ریپډ آی موومنټ مطلب د چټکو سترګو حرکت خوب وایي. دویم پړاو د انپوټ داخليدونکي معلومات. په ریم خوب کې د بدن حواس لکه اوریدنه، لیدل او لمس تقریبا بند وي. له بهر څخه هیڅ واقعي او معلومات نه راځي، نو د خوب ټول مواد له دننه راځي، له هغو احساساتو او خاطرو څخه چې دماغو مخکې ذخیره کړي دي. دریم پړاو میډولیشن د کیمیکلز بدلون. دا برخه د دماغو د مهمو نیورو ترانسمیټرز یعنی کیمیاوي موادو ترمنځ د تناسب یا د توازن څرګندونه کوي. په ریم خوب کې اسیټیل کولین ډیر زیات وي چې دماغ فعاله یعنی اکټیویټ ساتي. په دې حال کې سیروټونین او نورپینفرین ډیر کم وي. دا کموالی د دماغو د منطق، تربیت او د کنټرول د کمی لامل ګرځي، او له همدې امله خوبونه کله نه کله بې ربطه، احساساتي، نه اشنا او عجیبه وي. کله چې موږ خوب وینو په دې حالت کې د دماغو لیمبیک سیستم چې د احساساتو او د حافظې مرکز دی ډیر زیات فعال وي یعنی اکټیویټ وي. په ځانګړي ډول امیګډالا د احساساتو مرکز او هایپوکیمپس د حافظې برخه. همدا زیات اکټیویشن د دې سبب کیږي چې خوبونه ډیر احساساتي او ژوندي ښکاري. د خوبونو په اړه دوه لوی نظریې شتون لري. اکټیویشن سینتیسس تیوري وایي چې خوبونه یوازې د ناڅاپي سیګنل دی چې هیڅ مفهوم نه لري، خو کانټینیوټي هایپوتیسس تیوري دا څرګند کړل چې خوبونه د ورځني یادونو او تجربو څخه مواد اخلي، نو نیم حقیقي انځور یعنی تصویر وړاندې کوي. خوبونه د یادښت ښه کولو، معلوماتو پروسس کولو او د احساساتو تنظیم کې مرسته کوي. خوبونه د ټراما او د قوي احساساتو کمولو لپاره ګټور دي. که ستاسو خوبونه یوازې د ذهن د ناڅاپي فعالیت وي یا د نبوت 46مې برخې په څیر قیمتي وي، یو ښکلی حقیقت تاسو ته څرګندېږي. په داسې حال کې چې بدن ته آرام ورکوي، ستاسو روح په خاموشۍ سره حرکت کوي، توازن لټوي. هر خوب یو پیغام یا یوه لارښودنه او یوه ژوره تجربه وي.